سورة قاف شپږشتمه سپاره 22 نمبر آیات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. د قیامت د ورځې حالات الله جل جلاله بیانوي او په هغې ورځ باندې د انسان چې څه انجام او څه حالت به یې د هغې بیان کوي. الله وایي چې شپېلی به وشي، پوکې به وشي په شپېلی کې ونفخ فی الصور، او دا ورځ د عذاب د ذلک یوم الوعید. او بیا الله وفرمیل چې هر یو نفس به راشي او دوه ملایکې به ورسره معها سائق و شهید. یو به هغه ملایکه چې دا به یې رامخکې کړی میدان حشر ته په منډو کړی به، او بله به هغه ملایکه چې د ده سره ګوای. علماو لیکلي دا هغه دوه کرامن کاتبین ملایکې دي چې په دنیا کې د ده په اوږو باندې ناست دي. په ښي ولي باندې چې کومه ناسته د هغه نیک اعمال لیکي دینه به شهید جوړ شي، ګواه. او دا په چپ ولي چې ناسته د انسان ګناهونه لیکي او بد کارونه لیکي دینه به سائق جوړ شي. دی به دا مجرم را مخکې کړی او ښي اوږې والا ابه په دې باندې ګوای. په دنیا کې د هر انسان په اوږو باندې دوه ملایکې ناستې دي، یو په ښي ولي ناسته ده او بله په چپ ولي ناسته ده. د دواړو وظیفه څه ده؟ د چپ ولي والا وظیفه دا ده چې د انسان ګناهونه لیکي، چې مونځ یې نن پرېښود ولته ولیکي چې نن یې مونځ قضا، نن یې روژه وخوړه، نن یې دا ګناه وکړه، نن یې دا وکړه. او ښي اوږې والا چې د هغه نیک اعمال لیکي، نن یې مونځ په جمع وکړو، درس قرآن ته م کېناستو، یو سپاره تلاوت یې م وکړو، او دارنګې وظایف او اذکار یې وکړه د الله. نو د ښي اوږې والا ملایکې وظیفه دا ده چې نیک اعمال لیکي، او بله وظیفه یې دا ده چې دا د دې چپ اوږې والا ملایکې باندې حاکم هم ده، دا پې الله حاکمه کړې ده. چپ ولي والا چې کله قلم او کاغذ راوالي چې ګناه ولیکي، دا ښي ولي والا ورته لږ صبر وکړه، مه یې لیکه، مهلت ورکړه، کېدی شي دې ګناه نه دا توبه وباسي. که یې توبه وویسته بیا ورپسې مه لیکه، که یې ونه ایسته بیا ورپسې ولیکه. نو دا دواړه به د قیمت په ورځ رامخکې شي. نو د ښي اوږې والا نه به شهید جوړی، ګواهي به کوي په ده باندې، او عملنامې به یې د ده لاس کې رانیولي، او د بلې نه به سائق جوړ شي. نو بیا به ورته ووایي چې ته خو د دې ورځې نه په غفلت کې وې که نه، لقد كنت فی غفلة من هذا، دې ورځې نه دې ځان غافل اچولی و، نن مې در نه پردې لرې کې، نو سترګې دید ستا ډېر تیز دی. الله رب العزت وایي اوس به مخکې څه کېږي. وقال قرینه، او به وایي هغه ملایکه چې ده سره ملګرې وه په دنیا کې. قرین اصل کې هغه ملګري له وایي چې چا نه نه جدا کېږي، کلک ورسره ملګری. نو دنیا کې چې کومه ملایکه کلکه ده پورې نه ختې وه او تنې نه جدا کېده، دا اوس نه ګورو که نه، ګوره اوس هم ناستې دي، موږ ته نه ښکاري. په ورځ د قیامت به دا راښکاره شي، مخکې وروستو به ترې رواني. وقال قرینه، او به وایي هغه ملایکه چې کومه ورسره دنیا کې ملګرې وه، هذا دا دی یا الله، ما لدیا کوم شی چې ما سره دی، عتید تیار کړی مې دی، عملنامه لاس کې به یې نیولي، یا الله دا د عملنامه مې تیاره کړې، دې کې د دې انسان ټوله کارکردګي لیکل شوې ده، د 80 کالو یا د 80 کالو ټول ریکارډ په دې کې لیکل شوی، دوسیه به یې لاس کې نیولي. نو الله وی او به وی هغه ملایکه چې د سره ملګرې ده، هذا ما لدی، دا د ما سره موجود دی، عتید او تیار دی، هر څه پکې شته، عملنامه یې دا ده.
نو چې کله دا ګواهي پې تیره کړي چې الله عملنامه دا ده الله به ورته څه وایي القیا فی جهنم وغورځوئ تاسې دواړه په دوزخ کې القیا دا تسنیه صیغه د امر دی القیا امر حاضر معروف تسنیه صیغه د تاسو دواړو نه مراد څوک دی دا ملائکه او دا ملائکه دواړو ته به الله اډر ورکړي القیا وغورځوئ دواړه فی جهنم په دوزخ کې کل کفار عنید هر یو لوی کافر عنید چې ضدې کو د اسلام سره عنادګر هر هغه کافر ناشکره چې زما شکر یې نه ویستو او د اسلام سره په عناد او په ضد کې راغلی و وغورځوئ دواړه په جهنم کې مناع للخیر هغه کافر چې منع کوونکی او د خیر د کارونو مسلمانان به د خیر کار نه منع کول هغه کافر چې دا څو صفته پکې موجودي کل کفار یو چې د الله سخت ناشکری دویم نمبر کې عنید او عناد او ضد کړی د اسلام سره او د قرآن او د مسلمانانو سره دریم مناع للخیر دا کافر چې و سخت منع کوونکی د خیرو د خیر کارونه او د اسلام کارونه منع کولو معتدن او تجاوز کوونکی او د خپل حد نه تیریدونکی او تجاوز کو مریبن او شک کوونکی او د الله په وحدانیت کې الذي دا هغه سړی دی جعل مع الله الها آخره چې د الله سره بل شریک مقرر کړی فالقیاه وی غورځوئ تاسو دواړه فی العذاب الشدید په هغه سخت عذاب کې ور وغورځوئ نو چې الله ورته امر ورکړي دا ملایکې به خپې او لاسونه ونیسي نو چې ور غورځوي دی به چغې کړي چې یا الله ودرېږه زه یو خبره کوم ودرېږه څه یا الله ما سره خو دنیا کې یو شیطان ملګری او زه هغې بې لارې کړی وم ځان به خلاصوي نو خلک وایي سینه غستی هر یو بوټي ته لاس ورچي یو څوک چې اوبه والي هر یو بوټي ته دی به په دې فکر کې شي چې دا خپل بد اعمال به زه په شیطان ور واړم الله به ما پرېږدي به راونیسي نو دلته یو شیطان به مولاړي قرین هغې ته م الله قرین ویلو قرین هغه کلک ملګري ته وایي چې ته نه جدا کېږي دنیا کې دوه ملایکې الله پاک انسان سره ملګري کړي او یو شیطان ورسره ملګري هر انسان سره شیطان دا ملګری دی ورسره ګرځي څلېرې ساعته یو منټ ته نه جدا کېږي حتی چې دی ودی هم ورسره ورته ویښ ناست او د خوب په حالت کې ورته غلط تصورات ورچي او غلطې وسوسې ورچي او دا ملایک هم دواړه ورسره دي دا هم د خوب حالت کې د ده به حفاظت کوي دا کومې ملایکې چې ورسره دي دا به د خوب په حالت کې د ده حفاظت کوي الله فرمایي یحفظونه من امر الله دا الله په امر د انسان حفاظت هم کوي دا دواړه ملایک خو چې کله انسان ستر عورت ښکاره کوي په دې وخت کې ته دا ملایکې مخ اړوي بسم الله به ووایي سړی استنجا ته کښېني یا لامبي یا بل داسې حالت چې هلته کشف العورت راځي نو بسم الله به وایي نو دا ملایکې ته مخ واړی حیا ته نیوکي نو دغه شیطان ملګری چې ورسره دی دا به مولاړي نو په دې وخت کې به دا دوزخي وایي یا الله زه دغې غرق کړی وم چغې به وایي جاړي به یا الله زه خو دې تباه کړی وم نو شیطان به څه وایي وقال قرینه او به وایي هغه ملګری شیطان ملګری دا به څه وایي ربنا ای رب زما ما اطغیته ما نو بېلارې کړی دا سړی په زور مې نو بېلارې کړی یا الله د ده او د شیطان باس به شروع شي سره شیطان به وایي یا ربه ما خو څوک هم نه دي په زور بېلارې کړي او نه مې چا کې زنځیر او پړی اچولی دی ما اطغیته ما نو بېلارې کړی په زور باندې ولکن کان فی ضلال بعید لیکن دی په خپله په ګمراهۍ لرې کې و دا غټ ګمراه او غټ خرسو ټیک ده ما دومره کار کړی چې یو وسوسه مې ور اچولې ما به ورته ویل چې راځه د لوپرۍ ځای ته لاړ شه راځه جومات څه کې روژه وخوره ګرمي د دې وخت کې څه کې وخوره او بیا به چې سپین ږیری شي توبه به وباسي دا لمسه مې ور اچولې وسوسه زور مې پرې نه دی کړی ربه ما نه دی بېلارې کړی په خپله خوښه یې خوړلې ده چا باندې خو شیطان زور نه کوي که نه په خپله خوښه یې خوري او دا شیطان به په ټول انسانیت باندې ګواهي کوي بل ځای کې الله رب العزت فرمایي وقال الشیطان لما قضي الامر او ان الله وعدكم وعد الحق دغه تقریر به شیطان په میدان محشر کې کوي روایتو کې راځي الله به د دوزخ د اور نه او د سکروټو نه یو منبر جوړ کړي یوه چوکۍ او په میدان حشر کې به یې واچوي ملایکه به شیطان په زنځیرونو تړلی راوړي او ټول جهنمین به ترې ګډ چاپېره کښېني دا کفار د دنیا او روسان او چینیان او امریکنین
او مسلمانانو کې چې کوم بیلاري خلک دي دا ټول به تې ګر چاپېره کینی شیطان به ورته تقریر وکړي الله یې هغه تقریر په قرآن پاک کې راغستی بل ځای کې وقال الشیطان لما قضي الامر او به وایي شیطان هر کله چې فیصله وشي الله چې فیصلې نه فارغه شي د ټول انسانانو په چا د دوزخ او په چا د جنت نو دې وخت کې به شیطان وایي ان الله وعدکم وعد الحق ووعدتکم یقینا الله ای ګناهګارانو تاسو سره الله رښتینې وعده کړې و دنیا کې او ما هم در سره وعده کړې وه ما به هم دوکه کولی نو فاخلفتکم نو تاسې د الله نه خلاف لاړئ زما خبره ومنله او زما پسې را روان شوئ نو چې ما پسې را روان شوئ د الله خبره مو نه منله خو په زور مې نه یې راړولي ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیه نه ما تاسې خلاصولی شئ او نه زه تاسې خلاصولی شم او ما در کې زنجیر نه واچولی او نه مې په زور راوړي وی په خپله خوښه باندې ګمراهان شوي نو دا شیطان به بیا دې وخت کې دا خبرې موږ ته کوي او دې دنیا کې را باندې روجي وهي دې دنیا کې را باندې ګناهونه کوي ډېر ځوانان شته دی الله دې ورته هدایت د نیکۍ وکړي موږ به ورته دا دعا کوو اوس هم روجې خوري او داسې ځوانان شته نو چې ځوانان یې خوري او داسې سپینګیرې بوډاګانې نیسي نو دې ځوان له خو مرګ په کار دی روژه خو زور غواړي که نه قوت غواړي نو چې د 80 کالو سپینګیری نیسي د 80 کالو سپینګیری نیسي او د 20 کالو او د 13 کالو ځوان یې خوري نو دا ځوان به بیا الله ته څه جواب ورکوي نو روژې مه خوره عزتمندو او دا زه یو ورځې په یو دکان کې ناست وم او یو کس راغی نو دغسې روژه و او د پیپسي دا غټ دیو بوتل ولوئ که شفا ولوئ پاکستانیانو به ورته دیو ویلو دلته ورته شفا وایي دا یې واغستلو او ویل دا چې واغست ویل دا شته دکاندار ورته لا او لاس یې تېر کو وایي زه وریر شوم چې دا خو 10 بجې دي د ورځې او روژه ده خو دکاندار پې خرڅ کو روان شو یو دکاندار ماله وایي ما شیخ صاحب که نه په خندا شو خپله ملها و دکاندار او ښه دیندار و خدای والې ډېر نیک سړی زمونږ یې ښه قدر هم کوه په له طرفو کې وایي مولوي صاحب شیخ صاحب وایي تا له پته ده وایي دا اوس روژه خوري نو مل چې روژه خوري نو تا پې ولې خرڅولو مسلمانه ده خدای نو تا خو ورسره ګناه کې شریک شوې که نه ملا صاحب بس خندا نشین شو خدای دې پسې خو نه هم تباه کړي چې خوري وایي هسې هم خوري نو که زه پې خرڅ نه کړم بل څوک یې پې خرڅوي نو مل ته خو ورسره ګناه کې شریک شوې الله پاک وایي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان خلکو سره کومک کوئ د نیکۍ او د تقوا په کار کې او چا سره کومک د ګناه او د ظلم په ځای کې مه کوئ د ګناه ځای کې به چا سره کومک نه کې او د ظلم ځای کې یعنې چا چې یو شی وغوښتو چا پې ځان ګناهګارۍ نه به یې ورکې خرچی به یې هم پې نه د پېښور کې دغسې یو دکاندارو زموږ دوستو ډاکټرو دواخانه یم او عامه سودا یم خرڅوله هغه نیک سړی و هغې له به دا خلک راغلل وپاران هلکان زه به ورسره ناست وم هغې به نه نشته ما سره وایي ولې هغه دی که نه وایي نشته بس نه به یې پې خرڅوي دا غلط شی نه به یې نه خرڅول حتی بعضې هلکانو د هایډریلین شربت یو چا وغوښت ویل نشته وایي هغه دی وایي نشته بس نه یې خرڅوم درنه چې لاړو مال دا ولې وایي دا مال دا خو د ټوخي شربت دی وایي دا غونډ یو دانه یا 2 دانې ټول په سر راړی دې کې نیشه ده نو ټول دا ځوانان سکي دا خو بیا کلمې خرابوي که نه هغوی سکي د نور اغراضو دپاره ویل ځکه یې پې نه خرڅومه ملولا چې تا ښه صحیح تقوا باندې عمل کړی دی چې یو چا له په یو شي کې خطر او نقصان یا ګناه یا پې باید سړی خرڅ نه کړي نو ځکه الله پاک دلته دا خبره کړې ده چې دا شیطان به په دې انسان باندې ګواهي کوي چې دا روژه یې پې وخوړله قال قرینه او به وایي هغه ملګری د ده شیطان چې په دنیا کې ورسره ربنا ما اطغیته یا الله ما دا سړی نو بېلارې کړی په زور باندې ولکن کان فی ضلال بعید لیکن دا سړی په ګمراهۍ لرې کې وګوره شیطان به موله ګمراه ووایي چې شیطان وله ووایي چې دا ګمراه او دا بېلارې و نو د هغې به بیا څه حال هغه شیطان هم بیا ملګري نه کوي زمونږ او ستاسو قال الله به ورته ووایي لا تختصموا لدی زما مخکې جګړې مه کوئ په لانجه به شي سره یو به وایي ولې ته ما پسې نه وې راغلی تا ماله نه ویل اب ورته زور خو مې در باندې وکړی چور شي الله به په غصه شي لا تختصموا لدی زما مخکې لانجې او بحثونه مه کوئ قصه ختمه شوې ده وقد قدمت الیکم بالوعید یقینا ما مخکې درلېږلی او تاسو ته عذاب د عذاب دړه کمې دنیا کې درلېږلې وه وعید مې درلېږلی او غوږونه مې ستاسې خلاص کړي اوس که هر څومره لانجې وکړي که نه
او شیطان سره که هر څومره په پنجه شي نشي خلاصېدی شیطان خو هسې هم دوزخ ته لېږم خو ته په دې کیسو باندې نشي خلاصېدی ما یبدل القول لدی نه بدلیږي وینا زما په مخ کې الله وایي ما چې کومه خبره کړې هغې کې ګورې بدلي نه راځي دا څه د انسان خبره نه ده دا د رب کلام دی ما په تا د دوزخ فیصله کړې اوس نشي خلاصېدی وما انا بظلام للعبید او نه زه ظلم کوونکی یم په بندګانو څوک دې دا ونه وایي چې خدای په خپل بنده ظلم وکړو ظلم در سره نه کوم چې څه دې کړي یم هغومره سزا در کوم ظلم در سره نه کوم دا تا په خپله ځان مستحق کړی نه یم زه ظلم کوونکی په بندګانو ویوم نقولو الله وایي د قیامت بل حالت واوره په هغه ورځ باندې چې موږ به وویو لجهنم دوزخ ته هل امتلأت آیا ډک شوي الله به کفار ورواچوي د ټولې نړۍ کفار بیا به ورته وایي ډک شوي وتقولو جهنم به ورته وایي هل من مزید آیا اضافه شته دی یا الله د ډېر قهر او د غصې نه به دا جهنم دا خبره کوي دومره به په غصې غړمبېږي به الله به ورته خبرې او لسان هم ورکړي وی به هل من مزید نور شته راچوه راته بیا به الله پاک ورته نور ورواچوي حدیث مبارک کې راځي ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه او نور صحابه کرامو نه مختلف احادیث روایت دي په مشکات شریف کې چې د الله رسول فرمایي یو کافر به ورته الله غټی دوزخ ته د دوه مقصدو دپاره غټی یو دا چې دوزخ پرې را ډک کړي ځکه الله جهنم سره وعده کړې ده الله دا وعده کړې ده چې لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین زه به دا جهنم د پیریانو او انسانانو نه ډکوم یو خو دې دپاره نو ورته غټی دویم دې دپاره چې بدن غټ شي چې ښه سزا وڅکي اوس دومره وړوکی لاس چې سوځي او یو لاس چې غټ دی جومات قدرې شي نو ډېر سوځېږي انګار او اور به ډېر ورته رسېږي نو نبی علیه السلام مبارک فرمایي وی ضرس الکافر یوم القیامت وی د کافر دا یو غاښ په د احد د غر قدرې الله ورته غټ کړي او ځینې روایتو کې راځي کافر به الله دومره غټ کړي ورته دا سر به یې دومره لوی شي چې د دې غوږ د نرمۍ نه نیولې د دې غوږ پورې 300 روزه مزل به یې یو کافر به الله پاک ورته غټوي او ورچوي بیا او بیا به ورباندې غږ کوي هل امتلأتې ډک شوي وتقولو هل من مزید او په هره پیره باندې به دوزخ غږ کوي چې آیا نور ته شته نور هم راواچوه حتی چې حدیث مبارک کې راځي د الله د شان سره چې څنګه لایقه ده الله به خپل قدم په دوزخ باندې کیږي د هغې تصور او کیفیت موږ ته نه دی معلوم نو دوزخ به چغې شروع کړي چې قط بس نو الله پاک به جهنم ته ورچوي او جهنم به ډکوي خو اضافه انسانان وله نه پیدا کوي همدا کافران به وله غټوي او جنت سره م الله وعده کړی چې زه به دې ډکوم نو جنت ته چې ټول انسانان ونه باسي او هر انسان نه پکې بې مثله دنیا ورکړي لویه دنیا حتی چې حدیث مبارک کې راځي یو جنتي ته به الله د یوې مرغللې نه یو کور جوړ کړی داسې مرغلله د لا خبب فیه ولا صحبه چاود پکې نشته لکه دې آبادیانو کې دا یوه خښ کې دوه خښتو منځ کې چاودي دا نه یو سپینه مرغلله ده خویه او د یو سر نه بل سره پورې 8 میله مزل دی 8 میله لکه دې ځای نه تقریبا د لواړګې پورې دومره یو مرغلله ده او یو کونج کې به هم د دې جنتي اهل او بیبیانې پرتې وي هوري او بلکې یو بل به سره نه ګوري او دا جنتي چې داسې ودرېږي د سترګو نظر به دومره تیز شي د جنتي داسې سترګې به نه لکه دا اوس یو سر نه بل سر به ورته ښکاري دې ځای نه چې جنتي وګوري پېښور کې به خپل کور ګوري الله به یې د سترګو نه قوي دوربینونه جوړ کړي زړه به هم ډېر قوي او مضبوط شي د جنت والاو بدن الله ډېر قوي کوي حتی چې روایتو کې راځي چې یو جنتي ته الله د دې دنیا د قوي انسانانو د 100 سړو قدرې طاقت ورکوي ټول قوتونه به یې دغسې مضبوط نو الله پاک چې جهنم ته جنت ته جنتیان وردننه کي نو جنت ورته وایي چې الله زما خو ډېره ځمکه خوشې پرته ده نو الله پاک به په هغه وخت کې نوي انسانان را پیدا کړي او ورته به یې وردننه کړي چې بغیر د نیکو اعمالو او د مانځه او د روژې نه یو شی هم نه دی کړی همغه وخت کې به الله را پیدا کړي او جنت ته به یې دننه کړي دا به څومره بختور انسانان چې هېڅ تکلیف یې نه دی ګاللی او جنت ته به الله دننه کړي ځکه چې جنت ډک شي او جهنم دپاره الله داسې نه کوي چې نوي انسانان را پیدا کړي او دوزخ ته یې وردننه کړي ځکه چې دا خو عمل بد نه دی کړی نو څنګه یې دوزخ ته وردننه کړي الله چا سره زیاتې نه کوي او چې نیک عمل نه دی کړی او جنت ته داخلوي نو دا خو احسان دی الله خلکو سره احسان کوي او داسې هم کوي چې دې دنیا کې خو ګناهګار راولي الله یې وبخي ور داخلي کې حدیث مبارک کې راځي چې
ورځ د قیامت باندې به یو ګناهګار اعمالو د نیکۍ تله به سپکه شي نو الله به ورته وایي یوه نیکي دې کمه ده یو نیکي دې چې راوړه ستا طرف یې درنېږي دی به وګرځي دومره کلونه به وګرځي چې دا خپې به یې نورې ستړي شي پلار سره به مخامخ شي هغه به م ورته ورنکي مور سره به مخامخ شي هغه به م نیکي ورنکي زوی سره به مخامخ شي هغه به م نیکي ورنکي ځینې کتابونه لیکلي چې شپېته کاله به ګرځي په دې منځ کې هر یو به تنې منډه وایي دا نه چې زړه به یې پرې درد نه کوي پلار او مور او زوی او ښځه به ورته وایي چې واقعي چې زه په تا باندې ډېر زهیر او مهربان یم خو که تا له نیکي درکړم زه غر کېږم زه تباه کېږم انسان د خپلې طبعي غم به هر چا سره ځکه چې خلک یو متل کوي وایي ډېر راته ګران خو د ځان نه زیات نه نو هر سړي سره به د ځان خطره وي ښه به یې پرې زړه درد کوي خو نه به شي ورکولی بالاخره دا سړی به ګرځي را ګرځي او جاړي به او فریاد به کوي چې الله یو څوک پیدا کړي دې وخت یو بل ګناهګار ملګری به ورسره مخامخ شي وایي به څنګه ورخطایي تروري دا به ورته وایي چې ولا د نیکۍ تله مې سپکه ده یوه نیکي پکې کمه ده که دا یو نیکي چا را نه که نو غر کې ما او تباه یم او که یوه نیکي را که نو زما پوره کار پرې جوړېږي هغه ګناهګار به ورته ووایي چې تا خو بیم ښیې تله خو دې سپکه ده یوه نیکي دې کمه ده ما سره چې الله حساب وکړو زما په ټول ژوند کې هم دا یوه نیکي مې کړې وه په ژوند کې ما یوه نیکي مې ده نورې ما سره نشته الله راته وویل چې ستا خو دا یوه نیکي ده څه پې وکړو نو راشه زه به دا تا ته درکړم ته خو به پې جنت ته لاړ شې که نه زه خو هسې یم دوزخ ته ځم زما خو هسې یم دا یو نیکي کار نه ورکوي دوزخ ته ځم ته خو به پې جنت ته لاړ شې تا سره دا ښېګړه کوم به ډېر خوشحاله شي نیکي به ورکړي او منډې به وایي هلته به نیکي داسې د یو شي په شکل باندې ځان سره به یې اغوستې باقاعده او حدیثو کې راځي نو دی چې ورشي الله رب العزت به ورته وایي د کومه دې کا الله ته خو معلومه ده الله یې ګوري دا ټول منظر او خو د ده خوله ګړی وایي به یا الله پلاني راته راکړه پلانې راوغواړئ را به شي الله به ورته وایي تا ولې خپله نیکي درته ورکړه ستا خو همدا یو نیکي وه ته خو دوزخ ته ځې یا الله په دې یوې نیکۍ اسم جنت ته نشم تللی دا زما یو مسلمان ورور و ده سره مې نیکي وکړه ښېګړه مې وکړه دا خو به جنت ته پې لاړ شي الله به ورته وایي چې تا دې مسلمان سره دومره ښېګړه وکړه او غیرت دې وکړو زه خو خدای یم زه تاسې دواړو نه ډېر غیرتي یم ورکړئ دواړه لاسونه او دواړه جنت ته ننوځئ الله جل جلاله به هغه هم ورسره جنت ته ننباسي نو مسلمان سره ښېګړه او مسلمان سره نیکي چې په هغې دنیا کې دومره فایده ورکوي نو دې دنیا کې چې یو مسلمان سره ښه وکړي په هغې به الله څومره خوشحالېږي نو الله رب العزت وایي وتقول هل من مزید او به وایي دا جهنم چې آیا څه اضافه شته که نه او الله به نور ورچوي او نور به ورچوي وازلفت الجنة للمتقین اوس الله بشارت ورکوي دا مخکې تخویف وخه د مفسرینو په اصطلاح کې د مخکې ته تخویف اخروي وایي یو تخویف دنیوي دی لکه د مخکینو قومونو قصې چې را روانې دي او تیرې شوې چې دا قومونه مې غرق عادین سمودین هغې ته تخویف دنیوي وایي او یو تخویف اخروي دی د دوزخ عذابونه او دا اوس چې کوم دی د جنت ذکر دی ته بشارت او تبشیر وایي الله زیری ورکوي مؤمنانو ته دې دپاره چې مؤمنان ورخطا نه شي د دوزخ سختۍ تیرې شوې هسې نه چې مسلمان ناامید او مایوسه شي چې ولا زه خو سخت ګناهګار یم بس پرېږدم نیک اعمال هسې هم نه کامیابېږم الله وایي نه ما سره جنتونه او مهربانین او رحمتونه هم شته نو اوس الله د جنت ذکر کوي ځینې خلک چې د دوزخ ذکر واوري نو زړه یې ډوب شي او نو دې دپاره د دوزخ او د جنت ذکر الله یو څنګ په څنګ کوي چې مسلمان الله نه ومیریږي د دوزخ په وجه او امید هم پیدا شي تمه هم پیدا شي د جنت په وجه نو دې ته وایي خوف او رجا ایمان په مابین د خوف او د رجا کې دی یریږي به م امید به م ساتي داسې به م نه چې بیخي یریږي او امید د الله نه نه بیا خو ایمان کمزوری کېږي او دا هم نه چې یریږي ته نو ټول امیدونه بس غلط کارونه کوه خدای غفور رحیم دی زناګانې کول عیاذ بالله روجې خوره خدای غفور رحیم دی نو دا خو ټول امید شو یره رانله د الله نه یره به م کې امید به م ساتي نیک اعمال به کې د یرې نه او امید به ساتي چې الله به مې بخي ځکه کومه ګناه وشو الله مې بخي دې من کې به ګناه م کېږي دا نه ده چې موږ صحابه کرام یو یا ملایکې یو دا به م کېږي خو که صرف د جهنم ذکر کېدی نو د انسانانو زړونه به تیاره شوی وی او بعضې کسان داسې یا بله ورځ ماته یو چا زنګ راووالو سرشهي نه او زما کلک ملګری دی امید عام سړی دی وایي یاره مولوي صاحب وایي دا پلانې دلته ترجمه کوي باړه وایي جهنم دی او جهنم دی وایي زه د کوم زړی زما ډوب کړو یا ترجمه مې ورپرېښوده وایي ترجمه مې ورپرېښوه
نو هغه داسې و چې هلته زه تازه سرسیله رالم یو 2.5 کاله مخکې نو هلته یو پروګرام و دستربندي وه زه تصادفي ورغلمه په هغه ورځ ما تقریر وکړو او د جنت ذکر بس چې کومه موضوع مونږ له خولې له راشي هغه طرف بیا هماغه بحث کوو نو د جنت ذکر مې په هغه ورځ وکړو نو هغه کس بیا زما ډېر معتقد شو 2 پیرې ښار له مې وړم او ډېر سوداګانې او شیونه او ډېر سخت عقیدتمند شو نو هغه ما ته ویل وایي مخکې یو مولي صاحب د جهنم ذکر کړی وایي روژه ومه او دغسې د رمضان روژه وه عذاب طبیعت یې غوندې سړی دی ډېر خپله قانع شو چې ما ډېر ګناهونه هم کړي ډېر زیات قصې رالو کې ملبس پسې مه کوه خو توبه وباسه بیا هم ته بیعت واغسته توبه هم پې وویسته خراب پلینونه او تعلقات یې ساتل نو هغې ویل چې دغسې دا د دوزخ ذکرونه یې وکړه ما ویل چې مونږ خو غرق یو مونږ ښه کار نه یې کړ و یو وار مې اراده وکړه هلته اوبه ایښې وې چې په ورمنډه که بس دا روژه مو وهه ځکه چې ځان هم تږی کې وږی کې او جنت خو هسې هم تا ته نشته دی ته خو دومره ګنهګار یې دوزخ دی بس چې دی نو راشه دا تندې خو مه تېر وایي نږدې مې روژه خوړلې وه وایي تا چې دا د جنت ذکر وکړو د الله نه امید پیدا شو دا خو ډېر جنتونه شته ما ورته ویل الله خو ډېر مهربانه دی نو بله ورځ یې زنګ راووال کله کله ما سره رابطه ساتي مړه وایي مولوي صاحب ته لاړې زه هلته خطیب وم هغه ځای کې صرف د جمعې مونځ ته به ورتلم وایي دا پلانې مولوي صاحب وایي ترجمه یې شروع کړي وایي 10 ورځې د دوزخونو ذکر وکړو اخرو سپارو کې خو د دوزخونو ذکر دی وایي یاره بیخي مې ترجمه م ورپرېښوده اوس وایي نه ورځم نه ترجمې له ورځه دا څه ساده دی بلکې نه درس ته وایي زه خو یې داسې کړم زړه مې خراب شو ورته نو ځکه الله غفور رحیم دی الله د دوزخ په څنګ کې د جنت ذکر هم کوي دواړه الله پیدا کړي دي دواړه الله پیدا کړي دي اول انسانان او پیرین پیدا کړي نو بس پرېښي دي دنیا کې ګناهونه هم رامخکې کړي دي او نیک اعمال هم رامخکې کړي دي او خپل اختیار انسان ته ورکړی زور په چا نشته دی ګوره ښه بېغمه دېرش واړه روجي ووهه الله ستا مخه نه نیسي نه ملایکه لري بس دنیا د خوره کوه که مزې کې که چرچې کې او که د الله د حدودو لاندې ژوند تېرې الله لوی اختیار انسان ته ورکړی دی لوی لوی ګناهونه وکړي الله وایي ګرځه را ګرځه دا څو کاله تېر که زندګي او که څوک نیک اعمال کې هم ګرځه او یوم الحساب را روانه ده او هلته به جنت او دوزخ دواړه شته وازلفت الجنة الله وی رانږدې به کړلی شي جنت للمتقین پرهیزګارو دپاره غیر بعید دومره به رانږدې شي چې لرې به ترې نه ډېر به رانږدې الله به ملایکو ته ووایي په میدان محشر کې چې لا ورغلي نه ای ملایکو جنت رانږدې کوي د الله چې څنګه قدرت دی هغسې لکه یو ښایسته ځای میله غوندې یو ځنځیرونه او ټیرونه ورته ایښودل شوي رانږدې کړي داسې نو ملایکې به دا جنت لږ رانږدې کړي متقیانو ته یې رانږدې کوي چې په دې حساب کتاب په وخت کې هم وګوري وروسته خو به بې ورځي ځکه د قیامت ورځ ډېره اوږده ده ډېره اوږده د میدان محشر کې ډېر زیات ودرېده دي نو الله وایي دا جنت به رانږدې شي للمتقینه پرهیزګارو دپاره چې څوک د الله نه یېرېږي غیر بعید په داسې حال کې چې لرې به ترې نه او کړکۍ او دروازې به خلاصې شي جنتیانې چې وګوري بس بیا به په میدان محشر حساب کتاب نه پوهېږي د ډېرې خوشحالۍ نه هغه ماڼۍ او تازګي چې وګوري او هغه څه وګوري چې الله پکې تیار کړي الله به ورته ووایي هذا ما توعدون دا هغه ځای دی چې تاسو سره به دنیا کې وعده کېده تاسو ته به چې پیغمبرانو ویل او علماو به ویل چې روجي ونیسي جنت دی او چې منځونه وکړي جنت دی او دا دی هغه دغه دی وایي ګورئ او وعده هذا ما توعدون دا هغه شی دی چې تاسو سره وعده کېده لکل چا سره وعده کېده لکل اواب حفیظ هر یو هغه انسان سره چې اواب او حفیظي اواب چا ته وایي علماو لیکلي اواب هغه انسان ته وایي چې کله تنې ګناه وشي دستي استغفار وکړي الله له توبه وباسي ګناه خو کېږي خامخا یو مجلس کې دروغ وویل شي غیبت وشي بله ګناه وشي سمدستي 2 رکعته منځو کې او الله ته توبه وباسي په صدق دل سره دې ته اواب وایي اواب معنا الله ته راجع کېدونکې الله ته راجع کېدونکې د ګناهونو نه دې وجې نه د ماښام د مانځه نه وروسته چې 6 رکعته مونځ کېږي هغې ته صلات اوابین وایي اوابین معنا د هغه خلکو مونځ چې کوم خلک الله ته راجع کېږي دا 2 رکعته 3 رکعته فرض او 2 رکعته سنت چې وشي هغې نه وروسته به 6 رکعته کېږي طریقه علماو دا ښودلې چې اول به 2 رکعته وکړي په لنډو صورتونو باندې اوږدی بیانه بیا به هغه 4 رکعته خدای وکړه که ماسخوتن نه یې رسوي او که لنډې کوي که اوږدې کوي خو اول 2 رکعته په لنډو صورتونو دې دپاره وکړي حدیث مبارک کې راځي مشکات شریف کې روایت دی نبی علیه السلام فرمایي د شپې والا ملایکې د ورځو چې کومو ملایکو ډیپټي کړي او اعمال لیکلي هغې رجسټرونه راکټ کړي صرف دغه 2 رکعاتو ته ولاړي دا چې ولیکي د شپې ملایکې را نازلې شي ځمکې ته
دا خیجی برا شپې والا ورته وایي ځئ ستاسو وخت پوره دی وایي ودرېږه دا صلات یو وبین مو کې دا 2 رکعته ځان سره خیجه و 4 به یې د شپې والا لیکي نو دا 2 د ورځې والا لیکي د سنتو نه بغیر چې 2 رکعته کوي نو ځکه علماو لیکلي په لنډو صورتونو دي وکړي یو دا دویمه طریقه دا چې د ماښام جمع وشو وروسته به ډېر ایسارېږي نه دا سنت به م ورپسې زر کې او هغه 2 رکعته به م زر کې وظایف باید بیا وروسته وشي دا علماو لیکلي ځکه دغې 2 رکعتو له سنتو له او د 2 رکعتو ورسره اوابینو ته دې ته ملایکې ایساري نو چې ایساري نو هغه به ډېرې نه ایسارې زر زر به یې وکړي داسې زر هم نه چې هسې ټونګي وي خو مطلب لږه عجله به پرې باندې وکړي بیا هغه 4 رکعته که سړی پرې وخت هم ولګوي پروا نه کوي دې ته صلات اوابین وایي اواب هغه چاته وایي چې هرې وخت کې الله ته راجع کېدونکي او هر مجلس نه وروسته الله نه استغفار غواړي دې وجې نه یو حدیث مبارک کې راځي وایي چا چې یو مجلس وکړو ملګرو سره لکه موږ ناست یو خبرې راشي پکې غیبت هم پکې راشي بعضې دروغ هم راشي د ګناه خبر هم راشي او د هر مجلس چې چا وکړلو او د مجلس نه وروسته یې دا دعا وویله په آخره کې سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك او بیا د مجلس نه پاڅېدو نو دا الله پاک په اوابینو کې دا سړی حسابوي چا د جنت وعده ورسره شوي یو دویم که دې مجلس کې تنې څومره ګناه شوي ټول ورته الله بخي هر مجلس هم چې کو پاڅېدی دا دعا وایې سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك پاکی د تا لره یا الله او ثنا د تا لره او گواهی ورکوم د دې خبرې چې تا نه بغیر بل خدای نشته تا ته زه استغفار کوم او تا ته توبه وباسم دا چې چا وویله دا الله په اواب کې حسابوي هذا ما توعدون دا هغه جنت دی چې وعده کېږي لکل اواب هر هغه بنده سره چې الله ته راجي وي حفیظ او دی نګهباني حفیظ چاته وایي حفیظ دا معنا د خپلو نیکو اعمالو پوره حفاظت کوي پوره حفاظت د سوچ کې چې د مازدیګر مونځ رانه بې ټیمه نه شي د ماښام نه شي دا روژه خرابه نه شي په هر یو نیک عمل نظري پوره څارنه دا شی رانه بې ټیمه نه شي دا مونځ بې وخته نه شي دا نیک عمل رانه رسته نه شي دې ته حفیظ وایي نو چې اوابه مې د ګناهونو نه الله ته توبه مباسي د ګناه نه چې تنې وشي حفیظ مې د نیکو اعمالو پوره څارنه م کوي نو اواب حفیظ دې سره الله د جنت وعده کوي یعنی چا سره چې ګناه ترې وشي توبه وباسي او نیک اعمال ته پوره متوجه دا نه چې بس خبر نه دی او ولا د مازدیګر مونځ خو رانه قضا شو زه بیا به یې وکړو ولا د ماسخوتن هم رانه لاړو بیا به یې وکړو سوچ نشته دا حفیظ نه حسابېږي حفیظ هغه چاله وایي چې ده سره خپل ټایم ټیبل تقسیم الاوقات د نیکو اعمالو والا متوجه چې دا مونځ رانه بې وخته نه شي که سفر دی که حاضر دی که بل کار دی ټیک د دنیا کارونه به کېږي خو ورکې د نیکو اعمالو له متوجه دی چې دا رانه بې ټیمه نه شي دغې ته حفیظ وایي دا جنت هغه ځای دی چې وعده کېږي لکل اواب هر هغه بنده سره چې الله ته راجي وي حفیظ او د نیکو اعمالو پوره پابند دی من خشي الرحمن یعنی هغه څوک چې یریږي د مهربانه بادشاه نه چې د رحمان نه یریږي بالغیب په پشي شالیدلی نه دی الله او ته نه یریږي په غیبو کې ته نه یریږي وجاء بقلب منیب او راشي الله ته د داسې زړه سره چې هغه زړه الله ته راجي کېدونکی چې الله له داسې حالت کې ورشي چې زړه الله ته راجي کېدونکی او عاجزی نو دغې خلکو سره د دې جنت وعده ده او الله به ورته رانږدې کړي ورته به وښیي بیا به ورته الله ووایي ادخلوها بسلام ورننوځئ د سلامتیا او د خوشحالۍ سره ورننوځئ د پوره سلامتۍ سره مرض پکې نشته هېڅ قسمه مرض او وایرسونه او تکلیف نشته بوډاوالی پکې نشته ټول عمر به ځوانان یې مرګ پکې نشته غریبي پکې نشته او لږه پکې نشته تنده پکې نشته مصیبت پکې نشته بسلام د جنت یو نوم دی دارالسلام د هر قسم مشکلاتو نه د سلامتیا کور ادخلوها ورننوځئ بسلام د سلامتیا سره او بل ځای کې الله فرمایي چې داسې ورته الله وایي ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون ننوځئ جنت ته تاسو بیبین خوشحاله به اوسئ بیبین خاوند او ښځه څنګ په څنګ ورننوځي چې دواړه نیک عمله ورننوځئ په داسې حال کې تحبرون چې پکې به خوشحاله یې الله وایي بیبي هم ځان سره روانه کو جنت ته ننوځه ځکه چې انساني ژوند له زنانه نه بغیر دا نه تمامیږي آدم علیه السلام جنت کې و ښځی نه وه نو تنګ شو نو الله ورته حوا بیبي پیدا کړله ځکه زنانه دا د انسان معاونه ده په ټولو کارونو کې دینی کارونو کې خاوند سره پوره کومک کوي مرسته کوي خدیجة الکبرا بیبي وګوره
د الله د رسول سره پوره کومک وکړو او نبی علیہ السلام سره دومره مرسته وکړه چې خپلې ټولې پیسې او شتمني په نبی علیہ السلام قربان کړله الله ورته څه وایي په سورت والضحا کې ووجدک عائلا فاغنا ته خو پیغمبره ډېر فقیر وي غریب وي فاغناکا ته الله مالداره کړلې بمال خدیجه په پیسو د خدیجې بیبي ته خو الله د خدیجې په مال مالداره کړې وګوره فقیر وي څه درسه نه خدیجه درته الله په نکاح کو هغې مالداره کړلې جیدات او ځمکې او پیسې ټولې درکړي نو چې نیکه زنانې خپلې پیسې او مالم نارینه ته ورکوي او تنې قربانوي تاسې وګورئ عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ډېر غریب صحابي و عبدالله ابن مسعود دا د نبی علیه السلام په صحابو کې ډېر فقیر و ډېر زړور انسان او لوی عالم و د ونې نه لنډ و حتی چې نور صحابه به داسې ناست و دی به ولاړو نو ډېر فرق به یې نه و ونې نه ټیټکې و خو په علم کې ډېر اوچت دی عبدالله ابن مسعود نبی علیه السلام باندې ډېر ګران و نبی علیه السلام سره به یې پاڼې ګرځولې چې چېرته به پیزار نه شو دستي به یې وله کېښو مبارک په پښو کې دومره بخته ورسړی و او بالښ به یې ورسره ګرځو څنګ کې به یې نیولی و نبی علیه السلام به چې تکې کېدو وله به یې کېښودو او نبی علیه السلام سره د اوبو کوزه ګرځوله نو دې ته په احادیثو کې صاحب النعلین وایي د پڼو خاوند او د نبی علیه السلام یې سخت خدمت کړی دی نو دا غریب او ډېر دلاور صحابي و حتی چې صورت رحمان نازل شو او مکه مکرمه کې بوتان پراته و چا رب نشو والی نبی علیه السلام ویل دا صورت رحمان به څوک خانه کعبه کې ووایي صحابه غلي شروع دې وخت کې لږ صحابه کرامو ټوله دنیا په کفر کې ډوبه وه عبدالله ابن مسعود ویل زه ویمه لاړو خانه کعبه کې په لوړ ځای ودرېدو صورت رحمان یې شروع کړو کفارو پې د تیږو ګزارونه شروع کړو چې د سرو وینو باندې لیت پیت کړلو ابو جهل ورته ډېر ګزارونه ورکړه بیا مغه ابو جهل الله د ده د لاسه مردار کړو د بدر په غذا کې نو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ډېر غریب و زنانۍ مالداره وه زینبه نومې و زینبه دا ډېره مالداره وه ځکه د پلار د کور نه به یې روپۍ راوړې وي نو بعض زنانه د پلار د کور نه پیسې راوړي خو د افغانانو ښځې نه موږ او تاسو خو هغه زوم غریب داسې وجه و چې سمې ګني غوندې علاجي کو نو د پلار د کور نه ښځه چې ودېږي زموږ او ستاسې لور یو دوه بېکاره بکسونه یې هغه درې بکسونه یې زاړه زاړه بېکاره بکسونه یې بازار کې ګوري چې هغه پوکې ورکې الوځي دغه بکس او هغه دا د پلاستیکي دری بس دا ښځې سره کې پاکستانیان ورته پوره جهیز او پوره شیونه ورکوي نو د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنها ښځه ډېره مالداره وه ویل ودرېږه نبی علیه السلام نه په دې رابطه پوښتنه کوم چې که زه خپل مال دولت صدقه خیرات دا خپل خاوند ته ورکوم آیا کېږي که نه کېږي که کېږي نو تاله به در کوم که نه خاوند ته یې وویله نو پردو خلکو ته چې صدقې ورکوم خپل مېړه له به ورکوم که نه نو لاړه او نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په دې وخت کې په خیمه کې ناست او بلال حبشي دا ولاړو څوکیداري کوله نبی علیه السلام ورته څوک را پرې نه دی نبی علیه الصلاة والسلام په خپل خاص مشغولیت کې مصروف او ځینې اوقات په چې نبی علیه السلام د الله رب العزت ذکر یا وظایف په کول نو څوک به نه ورکړه نو دې وخت کې زینبه راله او ویل د اجازه نشته دننه ویل نه زما په باره کې به نبی علیه السلام سره خبره کې زه ورته راغلی یم ویل نشته اجازه ویل نه خامخا به ورځي بلال حبشي ورغی ویل یا رسول الله ښځه ولاړه ده وایي څوک ده چې پوښتنې دې وکړې څه دي ویل زینبه ده نبی علیه السلام ورته ایو زیانب کومه زینبه ده زینبې خو ډېرې دي ویل د عبدالله ابن مسعود بیبي ده وایي ښه څه وایي وایي داسې وایي چې که زه دا صدقه په خپل خاوند باندې کوم خیرات ورته ورکوم نو دا کېږي که نه کېږي نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې ورشه ورته ووایه چې لکې اجرانې اجر الصدقتې و اجر السلتې تا دپاره به الله دوه اجره درکوي چې صدقه په پردو خلکو کې یو اجر دی او چې خپل مېړه له ورکوي دوه اجره دي یو دی د صدقې اجر شو بل د خپلولي دې ورسره وپالله خپلولي دې ورسره وپالله دوه اجرونه به الله درکوي خو یاد ساتئ نفلي صدقه ګورئ زکات په مېړه نه کېږي او نه د مېړه زکات په ښځې کېږي امام ابو حنیفه صاحب په مذهب امام شافعي صاحب وایي کېږي امام صاحب وایي ځکه چې حقوق د تملک د دواړو په مابین کې شریک دي زکات هغې ته وایي چې د خپل ځان نه شی لرې کړي نو ښځې له دې چې جب کې واچوه خو بیا ستا شوې یا ښځې مېړه له واچوه دا خو چل غوندې شو نفلي صدقې پې کېږي سرسایه او زکات دا پې باندې نه کېږي عشر او صدقې چې منلې خاوند یې ښځې له ورکولی شي ښځی خاوند ته ورکولی شي ځکه بخاري شریف کې حدیث دی نبی علیه السلام فرمایي بهترینه صدقه او خپلې ښځې باندې چې ورکې دام صدقه ده او خپل بچي له چې ورکې دام صدقه ده زوی ته صدقه خیرات ورکولی شي خو زکات نه نبی علیه السلام ته یو سړی راغی ویل یا رسول الله ما سره خیرات دی
او درهم دی را سره د سرو زر روپۍ وي ویل زوی له دې ورکه ویل بیبي له دې ورکه مشکات شریف کې حدیث دی ویل بلم دی را سره ویل زوی له دې ورکه ویل بلم دی را سره ویل بل زوی له دې ورکه ویل بلم دی را سره ویل بل زوی ته دې ورکه ویل بلم دی څلورم ویل بس ته په خپله صدقه ښه پوهېږې چې څوک درته ښه مستحق ښکاري هماغې ته یې ورکړه دا ټول روایت د نفلي صدقو باره کې دي زکات په زامنو په لورګانو په نوسو په پلار په نیکه په نه او په ښځه او په میړه دانه کېږي نو داسې نیکه بیبي چې وي نو دا به جنت ته د خاوند سره ځي الله به ورته وایي ادخلوها بسلام ننوځئ د دې جنت ته په سلامتیا سره زموږ شیخ صاحب هغه ویل وایي ما دا خبره وکړه چې خاوند به ښځه سره یو ځای جنت ته ځي نو کوم سړی به ښځې نه به ډېر تنګ و نو ډېر به ترې تنګ وایي راغه چې وا شیخ صاحب دا بیزوګانې به هلته موږ پورې نه ختې وایي وایي دې دنیا کې ته نه تنګ یو دا به جنت ته هم را سره ځي وایي هغه ورخطا و ښه جنت ته به هم دا موږ سره ځي وایي ما ورته ویل دا خو به هلته داسې نه که نه هلته خو به الله ورته نیک اخلاق ورکړي داسې شیشه کې خو به نه چې جنګ او لانجې او کنجې هلته به نیک اخلاقي جنت کې نه لانجې شته او نه جنګونه شته او نه دا شته چې دا راوړه وغه راوړه ادخلوها ورننوځئ دې جنت ته بسلام په خوشحالۍ ذلک یوم الخلود الله وایي دا د همیشهګۍ ورځ دا ټول عمر بس دا د همیشه اوسېده دا نشته چې ولا شپېته کاله به پکې بیا ورته مړه کېږي نه ټول عمر پکې اوسېږئ لهم وي به دې جنتیانو ته ما یشاؤون کم شی چې غواړي فیها په جنت چې تی شی غواړي الله به ورکوي څه قسم خوراک څه قسم سورلي تیاري جازونه هوا باندې د سرو زرو جازونه به بخاري شریف کې روایت یو پکې به کینه او هوا باندې به الوځي او دومره مزل به کوي چې په کلونو کلونه به پکې رواني دوستان به یو بل ته ځي او هلته به مجلسونه رواني لوی لوی مجلسونه به حدیث کې راځي په جنت کې یو مجلس د دوستانو او د ملګرو یو مجلس په 80 کالو پورې دوام لري د دنیا د 80 کالو په اندازه به یو مجلس وي چې جګ شي چې وګوري ساعتونه او مونږ خو دومره وخت ویستلو که نه د دې دنیا ټول 80 کاله دی مونږ دې لوغړنې دنیا له کوشش کوو د جنت یو مجلس 80 کاله دی دوستان به یو بل باندې نه مړېږي تکیهګانې به والي متکئین فیها علی الارائک الله وایي په چپرکټونو به یې تکیه والي او وسرور مرفوعة الله وایي لوړ لوړ چپرکټونه دي پالنګونه دي راټیټېږي به روایتو کې راځي 80 لاسه په هوا کې لوړي سپرینګي شکل به یې لکه د لیفټ غوندې مثالي راټیټ به شي دوی به پکې نو بره به هوا ته 80 لاسه به په هوا کې لوړ بره به وي او بعضې به د دې نه هم لوړي ټول کنیکشن د جنت د جنتي د زړه سره روان دی زړه چې ته وغواړي لهم ما یشاؤون فیها څه چې غواړي به په جنت کې وي او الله وایي او یوازې غوښتنه هم نه ولدینا مزید او موږ سره اضافه هم د غوښتنې نشته نور اضافه چې دی نه غواړي یو خو هغه دی چې دی وغواړي ولدینا مزید څه مطلب داسې شی نشته چې دا به یې پیمجني نه غریب چې وی غواړي نو الله وایي د ځانه به یې ورته ورکوم ویم چې تا خو دا غوښتي دا نور دې نه دي غوښتي دا مزید اضافه دي احادیثو کې راځي روایتو کې یو جنتي به ناست یو حوره به راشي شاله به پرې ودرېږي او چې دا ورته وګوري نو داسې حسن به چې کله به په ژوند کې داسې حسن حتی په جنت کې به یې نه لیدلی دا به ورته ته څوک یې د کوم ځای نه رالې ابه ورته وایي زه هغه یم چې الله ویلي و چې ولدینا مزید ما سره اضافه هم دي زه هغه اضافه یم چې ستا د اجر او د ثواب او د نیکو اعمالو نه اضافه الله تا ته درکړم او دارنګې نور نعمتونه به او ځینې حادثو کې راځي چې ولدینا مزید ما سره اضافه نعمتونه دي دي نه وایي د الله دیدار بلا کیف مراد دی د الله دیدار مراد دی الله به جنتیانو ته وغواړئ څه غواړئ جنتیان ورته یا الله څه وغواړو تا خو زموږ مخونه د سپوږمۍ غوندې سپین که الم تبید وجوهنا زموږ مخونه دې د 14مې شپې سپوږمۍ غوندې سپین نه که او تا موږ ته حورې په نکاح نه کې غلمان خادمان موږ ته د خوراکونه مرغانو غوښې او دارنګې قسمه قسم مشروبات او سلسبیل او زنجبیل 9 سپاره کې او دا هر څه دې راته راکړه او سورلینې نور څه وغواړو یا الله الله به ورته وغواړئ وایي داسې کار وکړئ الله به ورته وایي چې ورشئ د خپلو علماو سره مشوره وکړئ به درته وښیي چې څه غواړئ نو ټول جنتیان به راشي چې دنیا کې کوم علماو هر یو به د خپل عالم سره مشوره وکړي چې کوم جنت ته تللی الله دې موږ او تاسو ټول جنت ته ویسي نو ورته به وایي چې الله رب العزت راته وویله تاسو هم دا دې ولید او موږ هم ولید څه د الله نه وغواړو هغه علما به ورته وایي چې د الله نه د الله دیدار وغواړئ چې الله پاک وګورو نو هغوی به ورشي الله ستا دیدار راکړه الله به اعلان وکړي جنتیانو متوجه شئ نو ټول جنتیان به ګوري الله به خپل دیدار ورته ورکړي
نو چې دیدار ورکړي د ډېرو خوشحالۍ نه به زړونه په ټوپونو راشي او خلک به بېخوده شي د ډېرې خوشحالۍ نه. الله سبحانه وتعالی به د جمعې په ورځ خپل دیدار ورکړي. احادیثو کې راځي د خدای پاک دیدار به د جمعې په ورځ یو جمعه بله جمعه به جنت کې میله لګي. ابو هریره صاحب یو وارې د سعید ابن مسیب صاحب سره ملاو شو او سعید ابن مسیب د ابو هریره صاحب زومو. د ابو هریره رضی الله تعالی عنه د نبی علیه السلام صحابي دی او سعید ابن مسیب تابعي دی. نبی علیه السلام یې نه دی لیدلی خو صحابه یې لیدلي. نو چې ملاو شو ورته ورغاړې وتو وی ای سعید الله دې ما او تا د جنت په بازار کې هم دغسې سره ملاو کړي. سعید ابن مسیب ورته ویل جنت کې هم بازار شته؟ ویل ودرېږه چې د نبی علیه السلام د خولې مبارکې نه در باندې واورمه. موږ ته د الله رسولو فرمیل چې د جمعې د مانځه وخت شي دا مسلمانان به چې د جمعې مونځ دا ټول به روانو بیا به الله ورته مونځونه خو دلته نشته نو د مانځه وخت کې به میله جنت کې ولګي ټول به ورته ور رواني او چې ور رواني چې ورشي او هلته به د خدای انعامات پراتي او هر یو به یې رابارئ په خپل هغه سورلینو کې وی به وړئ جنت ته دا جامېګانې او دا نوي نوي شیونه او انعامات او لوښي او را روان به شي او هورې به هم نوي ځان سره تیارو کې را کښېني او را به وړي وریښمي پردې به راخورې وي. کله چې راشي نو بیبیانې به ورته وایي تاسو خو چې تلئ دومره ښکلي نه وای الله نور هم ښایست درته درکړی. نو دا به هغه د جمعې په ورځ باندې بازار لګېږي. نو د جمعې د مانځه ډېره پابندي کوئ. ډېر خلک د جمعې د مانځه نه هم غافلی نه راځي. الله دې موږ او تاسو ته دغه نعمتونه راکړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله قرآني تعلیمات باندې موږ ته عمل راکړي. الله زموږ صغیره او کبیره ګناهونه موږ ته معاف کړي. الله موږ د جنت د تلو قابل وګرځوي. الله موږ نه هغه اعمال صادر کړي د جنت د تلو باعث ګرځېږي. الله موږ د دوزخیانو د اعمالو نه موږ ته حفاظت راکړي. الله جنت الفردوس او جنت النعیم او جنت المأوا کې موږ ته مقام راکړي. الله زمونږ روجې تراویح عبادتونه او تلاوتونه خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کړي. الله د اعتکافونه د ټول عالم اسلام نه قبول کړي. موږ نه چې مخکې کوم وفات شوي زموږ حقداران مؤمنان هغه ټولو ته جنتونه ورکړي. الله هغه ټولو ته خپل دیدار ورکړي. الله ته زموږ نه راضي شي. الله مریضانو ته شفای کامله ورکړي. قرضداران د قرض خلاص کړي. ټول مشکلات رفع کړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.